قاری طیب صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلی دا زمونږ د دارالعلوم دیوبند محترم پاتې شوی دی دوی عالم وی مونږ هلکانو نو یې مونږ بانډې ته لاړو په هندوستان کې اوسېدو داسې بانډو دیهاتو ته لاړو وی چې هلته لاړو نو د دیهاتو ژوند هم خوښ شو رشته دارانو هغوی ته مې وی چې یاره تاسو خو مزې وکړئ نه غر شته او نه ګور شته او نه دوړه شته او نه لوګې شته او دا ښکلې خشته شینکۍ دي او دا مزېدار دا چمنونه دي او خشته پاک آب و هوا ده موږ خو په ښار کې دوړې دی او لوګې دي او غر او غور دی دماغ هم خراب شو بیا رشته دارانو راته وی چې دا خبره خو ټیک ده خو موږ د یو بل څیز نه په اور کې ولاړ یو مې چې څه شی دی وی بیزوګان دي بیزوګان راځي دونه دي په دې ځنګلونو کې چې د حد نه وته او لوښې راله سټي پی راله واړئ لوښې راله واړئ شی رانه تختئ لوی غم نه په بیزوګانو مبتلا یو واقعي په هندوستان کې شته دا بیزوګان او ډېر خطرې شی هم دی ګورې یوازې چې سړی ګیر قسم پورا حملې پې کوي وی ما وی ورېږه مونږ هم ته خلاص کو وی لاړم یو دکان ته اول ته مې زهر واغېشتل او بیا م ډوډۍ پخې کړې په اوړو کې مغه زهر واچول خو داسې لږ لږ هم پکې ونوستل او ډوډۍ هم پخې کړې مونږ وی چې دا بیزوګان به راشي دا ډوډۍ به وخوري بس مړه به شي خو چې یو څو چپې هم دغسې وله ورکړې بس خبره ختمه شوه ورېږه خلاصوم هم ته هغه یو قسم دارو لیکلي چې هغه هم د پساري نه واغېستل او اوړو کې م واچول او ډوډۍ هم ته پخې کړې او هغه ډوډۍ هم راواغېستې د کوټو په سر باندې م ټوټې کړې داسې دا ګورې قاري تویب خپله خبره کوي دا د خپلو سترګو د لاسونو د خپل عمل دی وی په کوټو په چتونو باندې م ورته هغه ډوډۍ چوره کړله او لمونږ ورته لرې تماشې ته ودرېدو چې دا بیزوګانې به اوس ډوډۍ له خامخا راځي او چې د وخوري زهر پکې دي به دا بمسنکې هم پکې اچولې وه وی بیزوګانې یو څو راغلې وی چې راغلې د بیزو دا قانون دی که تاسو لیدي دا چې شی خوري راولي بیایي انسان بیول نه کوي دی بیول کوي وی ډوډۍ راواغېسته او د سپېمو ته یې ونیوله وی په ځای کېښوده ګوتې یې ورونړې وی بیا لاړې روکې شوې وی یو څو نورې رالې چې هغې رالې وی هغې مغه ډوډۍ راواغېسته او پوزې ته یې ونیوله بیولې وی هم ته لاړې خولې له یې بیا ونړې وی مونږ وی چې یاره دې کې جوړ دا زهر مونږ زیاته چولې دي دا ځکه جوړ پوه شوې وی چې لږ ساعت تېر شو یو لوی غومپک د بیزوګانو راغی او هر یو بیزو سره یو شنه پاڼه وه دقسې یو شنه پاڼه یې ځان سره راوړه او هغه پاڼه یې په دې لاس کې نیولې ده او په بل لاس لګیا دی هغه څومره ډوډۍ چې مونږ چورې کړې وې ټولې پاکې خلاصې کړې ویې خوړې او هرې بیزو ورپسې هغه یوه پاڼه وخوړه ځان سره یې ولې دارو راوړو یو پاڼه یې وخوړه وی چې پاڼه یې وخوړه وی مونږ وی چې دا به اوس مړې شي وی په هغه کوټې په چت لګیا دی او ګډۍ شروع کړه یو په یو ټوپ وی بل طرف ته ټوپ وی بل طرف ته ټوپ وی سم نه یو پکې مړه نه شو دا خدای پاک هر چاله د ژوند د تېرولو طریقې ښودلې دي داسې ده که نه ده پروردګار بادشاه دی دا تا سره علاج نشته د زهر اوسه پورې د زهرو علاج نشته ډاکټران که دارو ورکوي د زهرو نبدا ورکوي چې دا الټی به وکړي دا زهر به دنه بار راوځي خو چې وینه کې یو ځل زهر ګډ شو که نه نو د ډاکټر نه چې د ساینسدان بچی امتبار نشي رستی وینه کې ګډ شي بیا هغه زهر راوستل ګران دي ته چې زهر وخورې نو ډاکټر به څه درکړي دارو به درکوي چې الټی وکړي او زهر راوځي نو خو وینې ته تللي یا د الرجي ملرجي ګولۍ به درکېدله خو مشکله ده واقعي اوس پس دارو درمل راوتیم وي خو مشکله ده په لیباټرو به دې ټسټونه کړي او په مشینونو به یې دا څیزونه جوړ کړي نو بیزو سره لیباټري کم ده بیزو سره د ایکسرې مشین کم دی بیزو سره د ایکسرې پلانټ او الټراساونډ کم دی چې په هغې به معلومات کوي دا الله وله یو پوهه ورکړې ما ته یو سړي یو ځل خبره کوله د دې دیر و د دیر د ما شاګردو ما ته یې مونږ ښکار وکړ یو مرغۍ یو مرغۍ ښکار کړله وی چې هغه مرغۍ مونږ سپینوله او د هغې اندامونه مو له واړه کول نو وی د دې خپه ماته وه د دې مرغۍ چې د چا به ویشتې وه خپه یې ماته وه وی بلکل مونږ ته یې هغه هډوکې معلومېده چې هغه هډوکې داسې یو طرف ته رابار شوی و نو وی د زیړ لرګي پټ نه دی د زیړ لرګې پخوا به دلته کې د زیړ لرګي په دې بازارونو کې خلکو خرڅاو وی د زیړ لرګي پټ ته داسې تاو مکمل چې د زیړ لرګي پټ د هغه خپې نه تاو دی لکه ته به یې چا وله پټی تړلی دی دا خو انسان نه چې ګوته له ورکې ته زیړ لرګي پټ نه تاوی هغه خو یې ښکار کوي پته ولګېدله چې دې خلکو ته هم پته لګي دې مخلوق ته هم دا پته لګي چې د مات او د زخم دپاره دا یو علاج دی ما ته یو ځل یو چا خبره کوله
وی تبلیغی جماعت کې بعض ملګری تلیو دا افریقې علاقې ته هلته تلی افریقې علاقې ته وی هغه کال تیری یا ارسونه موده چې تیری هغه خپله تیره کړه او واپس کله راتلل نو یو کس پکې دا چې هغه به ګیره توروله نو هغه ګیره سپینه شوې وه نو هلته کې دا پروګرام وکړه ملګرو ته یې ځان سره خپل دارو وړي چې لکه ما خو ځان سره خپل د ویښتو د تورولو شی راوړی دی او کلي ته ځم وطن ته ځم چې دا ګیره اوس واپس توره کړم هلته اوس سپینې خیر څوک مې نه پېژني اوس به واپس ځم دا به توره کړم وی یو ځنګل کې مونږ ناستو او په هغه ځنګل کې مونږ ځان له خوراک پخو چای یا څه شی د لګیا دي پخو او دې هغه اور ته ګرمیږي او شیشې ځان ته مخامخ نیولې ده او لګیا دي دا نیم طرف یې په هغه ګومز هغه تور دارو پکې اچولي دی هغه نیمه توره کړې ده نیمه پاتې ده وی هلته په هغه ځنګل کې بیزوګانې ډېرې زیاتې وي وی یو بیزو را منډه کړه او هغه غون هغه بوتل یې تې ونیوه او یې تختو چې بوتل یې وتختو وی منګ هم حیران شو او دم منډې ترړې ورپسې ووالې چې خدایو دې ځنګل کې خو ماته دا دارو نه میلاوېږي دا خو نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه پاتې شوه دې بیزو بېخوده ده خو یې په لوی شرم واړول دا به اوس څه کېږي دا به دې ښار ته او دې علاقې ته ځم دا خلک به څه وایي داسې په مصیبت اوړېدم بوتل خو پیشو تختو ګرده منډې وا پته نه لګي کم ښه تختو وی بس دې کې دیم پریشان رو مونږ هم پریشان یو وی دې کې یو بیز راغی یا به هغه یا بل او یو څو ډکي ورسره و وی هغه ډکي راواخېستل او هغه اور کې ومنډل مونږ ګورو چې دا بیزو څه کوي د شړله مې چې لکه مشله دی کې مونږ ته اور بلې کې څه کوي وی چې هغه ډکي په هغه اور کې وسوځول نو بیا په یو ډکي هغه ایره ورو رابار کړه او چې رابار یې کړه نو هغه ایره اوس رالي او په خپل مخ مږي او مونږ ته نیغه نیغه ګوري وی ما هغه ملګري ته چې لکه تا ته چل ښایي دا تا ته چل ښایي تا ته ګوري او په ویښتو لاس راکاږي ایره پې پورې کوي دی دله څه دارو راوړل هر څه دارو چې دی خو دله یې راوړل وی چې یاره ما مه شرموې په بل غم مې وانړوې مونږ وی چې نه ته ورته نه ګورې لګیا دی په مخ باندې لاس راکاږي او تا ته نیغ نیغ ګوري او غیرې وی خیر سړی مجبور کړه چې تا نه پیسې دي ومږه په دې ګیره باندې که توره کړه خو ډېره ښه ده که توره نی نو په اوبو به وځي ایرې خو ځي وی سړی مجبور کړه چې مجبور یې که هغه ایرې راواخېستلې او په هغه ګیره باندې پورې کړې چې لږ ساعت تېر شو ویښتې ټول غورځېدل غریب ګیرې نه خلاص شو مخ مکمل خالي شو موږ هم پریشانه یو هم غریب پریشانه شو ټول ویښته لاړل وغورځېدل هغه م وایي چې تاسو ما ته دا ووایي چې دا ویښته دا شی پورې کړه دا څه په مصیبت وړېدم دا به زه بیا 4 میاشتې لګوم که څه به کوم کلي ته خو که داسې لاړم نو خلک به وایي چې ته تبلیغ کې دې لپاره تللی وې نو ګیره دې وخریله دا سوچ موږ هم پریشان وو هغه هم را سره پریشان و غریب مونږ دا لکه هر څه چې شوي دي بس انتظام به کېږي خو دا به څه کېږي تاسو یقین وکړئ چې 2 ورځې تېرې شوې د هغه په مخ ویښته راوټوکېدل تک تور راووتل ویښته مکمل تور راووتل نوې ویښته ټول تور راغلل راشه که نن د دنیا ډاکټران ولټوه وی ده که نه د ما دا ویښته سپین دي دا خو راله تور کا وی به چې تور ملهم پې مږه بل علاج سره نشته بیزو ته پته لګي چې په دې فلانکي بوټي کې دا کمال دی چې دا ویښته باندې پورې کې دا سپین به دې لري کې او تور به درته راخېجي نو دا انسان د طب د وجې نه انسان نه دی دا حیوانات چې دا خپل ژوند تېروي دی په څه تېروي هر حیوان ته پته لګي چې دا مې د خوراک شی دی او دا مې د سکاک شی دی دا ماله فایدهمند خوراک دی دا به خورم دا نقصاني خوراک په دې ځنګلو کې څونه حیوانات اوسېږي او تاسو ته پته چې په دې ځنګلو کې بعضې بوټي چې دي نو هغه زهر دي نو دوی خو دا بوټي خوري که نه نو که هغه زهر والا بوټي خوړ دا ټول حیوانات به مړ پراتی الله ورته دا ښودلې ده چې دا بوټي به خورې دا د فایدې دی تاله او دا بل بوټي به نه خورې دا دلته خو ته زمیندار کاکا ګیا راوړي که نه هلته خو ته ګیا نه راوړي په خپله لګیا دي خوري نو خدای پاک پوی کړي دي په دې چې دا شعور الله ورکړی دی چې دا زهر دی ګورې دې نه به ځان ساتې او دا د فایدې شی دا به استعمال دی هلکه انجینري کمال دی بعضې خلک وایي نو انسان که انسان دی په انجینرۍ انسان دی ښه دا خبره هم غلطه ده زه درته یو لنډ مثال در کوم د شاتو د مچۍ نه غټ انجینیر به ډډوشترې نه انجینیر که انجینري کوي یو ګلکار دیوال وي ته د نه سال او مزې لرې که زه ډېرې دیوال وي او که وی نه بیا هم والی شم نو کرنډی او تیشی ته لر که کرنډی او تیشی او سال او مزې ته لرې که مضبوط مصري راوله دې دیوال والی شي سوال نه پیدا کېږي نشي والی کوټه نشي جوړول
لوی انجینیر دی، دا دنه خپل فارمولې لري که چې د کم زده کړي دي او دا آلات ته لري که دا اسباب ته لري که ځکه نه دې کوټه جوړه کړي. د شاتو مچۍ تاسو ګورئ چې هغه خپل کم کبین جوړوي، یو کور 6 ګوټیزې کور جوړوي، مسدس 6 ګوټیزې کور جوړوي، نه ورسره تیشه شته او نه ورسره کرنډی شته، نه ورسره پیمانه شته. پیمانه ورسره شته ځای که اندازه تاسو لګوئ. ما په خپله پې تجربه کړی، تاسو پې تجربه وکړئ. د شاتو د مچۍ چې څومره کورونه دي دا به په ناپ ته یو بل سره برابري. یو دیوال چې کم کې بچی اچي یو کم کې شات اچي، یو دیوال او د بل دیوال په منځ کې د سوتر زرم هیڅ فرق نشته، د ویښته بر فرق پکې نشته. دا دوی سره کومه پیمانه راغلی چې په هغې ناپ تول کوي، او دوی سره څه داسې مشین راغلی چې په هغې باندې دا مساله مکس کوي، مکسچر ورسره دی او د هغې نه کورونه جوړوي. قرآن شریف کې الله وایي ما دا شاتو مچۍ پیدا کړي دي، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. دا ما پیدا کړي دي، ګرځي په دې بوټو پسې ګرځي او رسونه راغونډي او هغه بیا خپلو بچو له خوراک جوړوي او داسې خوراک ته پیدا کېږي چې الله وایي په هغې کې د انسان دپاره شفا ده. خوندې څومره مزېدار اعلی لګیا دي، یو کور جوړوي، یو چته جوړوي، بله جوړوي، ځان له پکې خوراک هم جمع کوي، په هغې کې د خپلو بچو انتظام هم کوي. او هغه شات چې کله جوړوي بیا نو دا شات لومبي نرم نو دا کلکۍ پخی نو پسې پخی لګیا دي ببوزې خو نشته چې ببوزې ورته وایي، نو په دننه ورته خپلې وزرې لقوي، هغه وزرې ورته لقوي چې د اوبه تې وچي شي او دا ټینګ پاتې شي. او څوکیداره بار مچۍ ناسته ده، تاسو شاتو مچۍ پیټۍ ته کتلي دي، بار به 2-4 څوکیدارانې به ناستې وي، هغوی به ګوري چې د بار نه نورې مچۍ رانې شي مونږ نه شاتو نه خوري، په مونږ باندې حمله ونه کړي. یو یې پکې مشر دی چې په کم طرف ځي دا ټول هغې پسې روانې. دا شعور دا پویه ولا چا ورکړې ده؟ الله. نو انجینیر صاحب ته په آلات او اسبابو لګې انجینیر یې، خدای په مخلوق کې داسې د شاتو مچۍ پیدا کړې ده چې هغه سره هېڅ اسباب او آلات نشته او دغه کورونو ته یې وګوره. اوبه راوړي هغه ځان له کور کې جمع کوي، شات راوړي رس په ځان له کور کې جمع کوي، د بچو خوراک راوړي په ځان له کور کې جمع کوي، هګۍ اچوي په ځان له کور کې هغه هګۍ اچوي او هغه خپلو بچو له لګیا دی، هغه خپل خوراک را پیدا کوي. نه جنگ شته او نه جګړه شته، په یو اتفاق او اتحاد لګیا دي. د خدای قدرت قسم دی که د دنیا طاقتونه یو ځای شي، که د خدای د یو قدرت مقابله وکړی شي کولی شي. د اتی وجود ته وګوره، کومه مشینري چې د اتی په وجود کې ده خدای هغه مشینري په ماشي کې مچولې ده. د اتی د وجود ټوله مشینري ماشي کې بنده ده، بلکې ماشي ته زیات دی. اتی الوتې نشي او ماشي الوزي، ځکه یو ماشین څه بعضې پرزې د هغه نه زیاتې دي، اتی یې پر نشي والی او ماشي پر وی. او که ته وایې چې اتی له خو خړتم دی که نه، په هغه خړتم باندې اوبه راکاږي، ماشي کې خړتم نشته، د ماشي خړتم د اتی نه مضبوط دی. اتی خو په هغه خړتم او ماشي د لپاره داسې ده که نه ده، او د هغه ځای نه په سرنج باندې د نوینه راکاږي. ته چې په ځان خبرېږي د داسې په طریقه د انجکشن وایي چې خبر هم ته نه شي، هله ته خبر شي چې سرمن دې وپړسېږي، چې هغه لاړ شي او خپل مقام ته ورسېږي نو د هغې نه پس تا سرمن وپړسېږي، نو بیا ته ډېرې چغې مغې وایې خو سړی د نالوتی دی. داسې ده که نه؟ پروس کال په لاور کې دغه راغلی و ډینګي ویرس، نوم ولد وی ښودی ډینګي په شانتې به ځکه ورته ډینګي وایي. نو صاحبه چغې جوړې کړې، ما د پنجاب د وزیراعلی بیان په اخبار کې وکت، وی ښځې به بورقې په سرئ او پرتوګونه به اوږده اچئ، خپې به پټئ او کټ لستوڼې به زنانه کمیسونه نه اچئ، لستوڼې اوږده او لاسونو ته دستانې او خپې ته جرابې او برقې په سر کې، چې سکول کالج ته یونیورسټۍ ته کومه جینۍ ځي نو په دې پرده کې به ځي. نو ما چې اخبار وکته ما وی زمونږ به ته په سلګونو کاله رشین شو چې دا ګناه مه کوئ، مخونه پټ کې، برقې په سر کې، لاسونه پټ کې، زنانه بې حیایي مه کوئ. نو زمونږ نورې وی ملا صاحب زړې خبرې کې، دنیا ایډوانس ته نوې لاړه او ته مونږ ته زړې ځوتی، مونږ پورې خنداګانې کوي، دا خو نوې دور دی او د فیشن دور دی، مولیانو پورې خاندي. ما خدای پاک وایي چې تاسو مولیانو غلې کښېنئ اوس دې خوا شئ، زه یو ماشي رالیږم، یو چې دله پې بورقې پسروم او که نه پسروم، یو ماشي ورپسې راولېږه یا 2-3 ماشي، خو چې 100-4-5 انجکشن یې ووالې که نه نو غونډ د پنجاب حکومت یې جړقه
یو څو ماشو کولی شي خدای که نه شي کولی. اوس بیا بیان مخکې ورځو کې ما اخبار کې وکت پنجاب کې بیا بیان راغلی چې ماشي بیا راوتی دی. د خدای د یو ماشي مقابله به انسان څه ځان ته لوی وي او څونه کبر او څونه کبر او څونه خپې راکاږي ځان پسې. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ځان پسې خپې مه راکاږه مړه ته څه شي دا سر که ډېر اوچت کړي نو د خدای دې غر ته یې رسولی شي او که دا خپې ډېرې ځان پسې راکاږي نو دا ځمکه شلولی شي هېڅ هم نه شي کولی. ولې کبر کې نو د یو ماشي نمرود وی زه خدایم لوی خدایم. یو ماشي راغی علما لیکي ګوډو په دا سپېمه کې وردن نه شو او د دې هډوکي لاندې دا نزله چې پکې راځي دقه ځای کې کېناست او بس خدای ولا جون ورکړی پر 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 کوي او دی وی خدای د ما زغم خراب شو ځان ته وینځه کېنوله او چپړی ورکړی په دې ځای مې وها چې هغې به دلته ټس ټس کاو نو ماشي به پرار نه کو ګزاره به کېدله او چې هغې به ټس ټس بند کړي نو ماشي به پر پر کول د هغه ماشي د وجې نه خدای مردار کو مړی. نو کومه کارخانه چې خدای د اتی په وجود کې پیدا کړې ده هغه کارخانه خدای چا کې پیدا کړې ده ماشي کې. بعضې پرزې د ماشي زیاتې دي الوزي اتی نشي الوتی. خړتم د ماشي ډېر خطرناک دی د اتي هغسې خړتم نشته کوم چې ماشي له خدای ورکړی دی. نو په دې به نه نیازېږي جناب چې زما سره ډاکټري ده ځکه په دې زما انسانیت دی. ما سره انجینري ده ځکه انسان په انجینرۍ کمال ته رسېدلی دی. ما سره د غوږ او د لاس طاقت دی ځکه د انسان کمال ته دا په حیواناتو کې مشته. انسان نه به انسان پسې جوړېږي په قرآن او په حدیثو. د انسان چې اشرف المخلوقات دی په څه وجه اشرف المخلوقات دی په قرآن او په حدیث. بس که دا قرآن او حدیث سره شته خو ته انسان او که دا قرآن حدیث سره نشته نو ته حیوان یې. دا پیرنګیان او انګریزان که ته وایې ولې هغه انسانان نه دي څه نه زه هغوی ته انسانان نه وایم. که ته وایې ورته ولې حیوان هم سار نه ماښامه پورې منډه وي د ډوډۍ دپاره داسې ده که نه سار نه ماښامه پورې حیوان څه له منډه وایي خوراک له هغې هم چې سار پاسي ماښامه پورې ډوډۍ له لګیا دي منډې تړلې وي. انسانیت خو دې ته نه وایي لکه هغې کې چې دی په ولاړه لکه د حیواناتو ډوډۍ خوري د انسانیت دی. په ولاړه متیازې کوي د انسانیت دی. خور لور ښځه نه پېژني دا خو حیواناتو کې دا سیسټم دی. حیوان کې هم لا حیا شته څه نه څه حیا په حیوان کې هم شته. نر د نر سره ګناه نه کوي او دوی خو په یورپ کې دا قانون پاس کړی چې نر د نر سره واده کولی شي. د ځنګل حیوانات ته دې نه حیا کوي هغې کې دا حیا هم نشته. انسانیت خو دې ته نه وایي دا خو حیوانیت دی. قسم په خدای قسم درته خورم چې انسانیت په قرآن او په حدیث کې د خو مونږ شاته کړی دی. قرآن وایي دوکه مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي. قرآن وایي ټګي مه کوه دروغ مه وایه د مشر قدر کوه د خپل ملک وفادار اوسېږه ته پې عمل نه کوې هغه پې عمل کوي. قرآن وایي په غلا مه کوه ته پې عمل نه کوې هغه پې کوي. قرآن وایي ځان مضبوط کا. بعضې خلک وایي یاره جي و امریکې مقابله مونږ کولی شو ټکنالوجي نه تا په خپل قرآن عمل پرېښی دی. که تا په خپل قرآن عمل وکړه زما دې قسم وي چې امریکا تا سره مقابله نشي کولی. زما قرآن وایي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ځان د دشمن دپاره تیار کا طاقت ځان کې پیدا کا ځان مضبوط کا. ستا په قرآن هغه عمل کړی دی هغه په ټکنالوجي او په میزایل او په ایټم بم ځان مضبوط کړی دی. تا پرېښي دی تا نه دي مضبوط کړی ځان تا اسباب پرېښي دي هغه پې عمل کړی. ته په خپل قرآن عمل وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په یو غشي به 3 کسان جنت ته دي. څو 3 نن سبا میزایل یا د ټوپک ګولۍ دا غشي دی که 3 کسه به جنت ته ځي. یو هغه څوک چې په دې نیت یې جوړ کړي چې دشمن سره په جهاد کېږي. بل هغه څوک چې میدان جنگ ته ورسوي. دریم هغه څوک چې په دشمن په ډزو کې فایر وکړي. نو په یو ګولۍ چې د کلاشنکوف په دې خیال جوړی چې دشمن سره په جهاد وشي. جوړونکي هم جنتي دی ډز کوونکي هم جنتي دی او میدان ته رسونکي هم جنتي دی. یو میزایل چې یو سړي جوړ کړه چې زه په دشمن سره جنګ کوم جوړونکي هم جنتي دی میدان ته وړونکي هم جنتي دی. ټول مالداران پیسې ټولې په امریکا او په یورپ کې پرتې دي. په دې دوی دا ټکنالوجي نشي جوړولی جهاز نشي جوړولی ټانک نشي جوړولی. دماغ خو دې خلکو سره دی. ستا د انډیا چې کوم لوی سیاستدان دی هغه ستا د ملک دغه دی دا څه ورته مسلمان دی. مسلمان نه هغه فایده اخلي. ستا په برطانیه کې او په امریکا کې چې کوم غټ غټ ټکنالوجي او سیاستدانان دي ستا مسلمانان دلته ته هغوی فایدې اخلي. ستا د فرانس لوی سیاستدان مسلمان دی عربي مسلمان دی یمني مسلمان. د فرانس لوی سیاستدان چې هغه وله میزایل او فارمولې جوړوي د یمن مسلمان دی.
یمن ته فایده نه اخلي او فرانس والا ته فایده اخلي. قرآن باندې عمل مونږ پرېښی نه دی کړی. قرآن تا ته وایي مرستو کېږه، ځان مضبوط کوه، علم نشته د قرآن. د قرآن ترانسلیشن ترجمه هغې خلکو کړې ده، هغې لګیا دي فایدې ترې نه اخلي. تا ترجمه نه ده کړې، تا ته د قرآن علم سپک ښکاري، تا ته ملا سپک ښکاري، ورنږدې کېږي ورته نه. زما وزیر داخله له قل هو الله احد نه ورځي، ته لا د قرآن ترجمه یادوي. دغه زموږ مشران جناب قسم په خدای، قسم مې درته وخوړ چې کمال دا په څه کې دی؟ دا په قرآن او په حدیث کې دی. مونږ پرېښي دي، مونږ شاته کړي دي. یعنې دا قرآن او حدیث حضرت عمر فاروق سره په څومره ملکونه په څومره دنیا باندې هغه سلطنت کو. دا قرآن او حدیث حضرت ابوبکر صدیق سره، دا حضرت عثمان سره، دا حضرت علی سره. یهودیان هم تابع دي، عیسایان هم تابع دي، هندوان او بت پرستیان هم تابع دي او په ټوله دنیا حکومت کوي. خو یاره هغې قرآن پېژندلی و، د قرآن علم ورسره و، هغې د پیغمبر تعلیمات پېژندلی و، هغه علم ورسره. نو علم د قرآن باندې انسان دی بس، او خدای ته پې نږدې دی، پروردګار ته د علم په قرآن. محمود غزنوي دا هارون الرشید بادشاه یو ځل په خپل چمن کې ناست و، دا نوکران وزیران ورسره ناست دي، نو جوش کې راغی، نو آواز یې وکړ، وی دا لکه نن چې څوک څه غواړي زه ورکوم، وغواړئ چې څه غواړئ. وی صاحب دا خبره دې څنګه وکړه؟ وی بس چې څوک څه غواړي نن ورکوم. یو کس پاسې زما 2,000 روپۍ پکار دي، د ده نوم ولیکه ورکوله. بل وزیر پاسې صاحب زما د پلانکې علاقې بادشاهي خوښه ده، دا دا تپتا پسې ولیکل. بل پاسې زما 2 آسونه، بل پاسې یو لګیا دی، یو شی غواړي. هر چا څه ناڅه وغوښتل او هارون الرشید ورته اعلان کړل. یو وینده د هارون الرشید شاته ولاړه ده، وینځه ببوزې وی لګیا دی ورته، ببوزې ورته وی. نو هارون الرشید ورته مخ راواړو، وی ته څه نه غواړې؟ دې خلکو چې دومره څیزونه واخیستل، وی دا بې وقوفان خره پرېږده چې هر څه قبضه کړي، دا خره دي، بې وقوفان دي. هغې م غوسه شو چې تاسو زما وزیرانو ته او مشیرانو ته خره ووې او بې وقوفان دې ورته ووې. او هارون الرشید هم غوسه ورله، وی زما د مشیرانو ته ته خره وې، وی او دا ټول خره دي قمقل دي، پرېږده چې دا سامانونه دوی والي. یاره دې ویړه کې چې دا جوړ دا وینځه لیونی شو که څه چل پوه شو، دماغ یې خراب شو. دې دومره هوښیارانو خلکو ته چې زما حکومت چلي، دې ته یې خره ووې او بې وقوفان یې ورته ووې. وی جنۍ سوچ وکړه، وی ښه نو زه چې څه غواړم را به کې، یو کنه مې اعلان ونه کړه چې څوک څه غواړي دا هغه ورکوم. نو دې وینځې د هارون الرشید په سر لاس کېښود، وی د تا غواړم، د تا غواړم. وشوه خبره. وی داسې دي، چا پیسې واخیستې، چا درهم واخیست، چا سره در واخیست، چا سپین در واخیستل، ما چې ته واخیستې دا ټوله دنیا زما شوه. چې ته زما شوې، هر څه زما شوه. بنیاد نیسه بنیاد، د اونې یو څانګه، یو اونه ده، یو سړی راغی میوې ته واخیسته، بل راغې پاڼې ته پرې کړې، بل راغې څانګې ته پرې کړه، او دا اونه چې چا په بیه واخیسته نو قیمتي پکې کم یو شو چې اونه یې واخیست. څانګې هم دده شوې، میوه هم دده شوه، پاڼې هم دده شوې، سور هم دده شو، لرګي او خشاک هم دده دی. بنیاد ونیسه، بنیاد قرآن او د پیغمبر حدیث دی، امون پرېښي دي. او قرآن او د پیغمبر حدیث چې دی ونیول، د دې نه کامیابي بله نشته دی. قسم په خدای هر څه پکې شته، خو مونږ پرېښي دي. چې چا نیولې دی هغه ته عالم وایي، چې چا نیولې دی هغه ته د پیغمبر وارث وایي، وارث د پیغمبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي انما العلماء ورثة الانبیاء، عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي. پیغمبر 2 څیزونه پرېښي دي، یو قرآن او یو سنت. دې ته طریقه وایي ترکت فیکم امرین، 2 څیزونه مې درته پرېښي دي، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، تر څو چې مو په دې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه. یو د الله کتاب، کتاب الله، و سنتي، بل زما سنت. نو چې چا نه کمال پاتې شي، عربی کې ورته طریقه وایي، مونږ ورته میراث وایو. هغه مال چې څوک د شرعي طریقې سره په قبضه کې واخلي، هغه ته وارث وایي. نو دغه د پیغمبر میراث چا په قبضه کې اخیستی دی؟ عالم، دا وارث د پیغمبر. دا زه نه ویم، دا حضور پاک مبارک فرمایي. او مرتبو ته ګوره، د دنیا مرتبه مو د آخرت دواړه درته ښیم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی، امام ابو یوسف ورته وایي، خپل نوم زوړ یعقوب دی. یعقوب مور به لیږه، ویده چې ته رنګسازي زده که، نو دی به ته رنګسازی چل هغې زده کو. نو یو ځل په لاره تېرېږي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته ګېدلی دی،
او دا حدیث درس ته طالبان ورته ناست دي. نو دې را دننه شوی ته وګوره دا مولیان څه کوي چې وی کتل اوس امام صاحب ناست درس کوي او شاګردان ورسره دي ورسره کېناست چې کېناسته اسوي الله دا فرمایي رسول الله مبارک دا فرمایي د اخوان ورکړي واقعي مسلمان له بد اخوان ورکړي خوند یې ورکړي د سره ناست دي سبا له بیا پلاره تیریږي بیا وسره ناست بل بیا ناست مور ته تاسو کو بچي ته خو تش دی او تش راځي نور کله خو بدل هغه استاد سره روپیا ودر کوله اوس ته تش راځي دی غږ نه کوي کش نه کوي دا استاد شاګردانو نم سره روپیا نه ما خام ورکي هغه سوره دې پس مور پوه شو چې دا لک خو لګم یو شي پسې او دی خو په بل طرف روان دی دا ور پسې را روان شو چې را روان شو نو دا یعقوب امام ابو یوسف دی په جمعه را دنه شو امام سے ګوله دا تصویر مو باسه اسی کاواز بندوي او تصویر خپل ګناه ده نو په جمعه را دنه شو دا ور پسې را دنه شو کیناست ته خدای مور نه پټ را روان دی الته مور یې درېدل ښا زه دې لګم چې ته بس رنگ سازي زده کې هنر بس زده کې دا مولا صاحب سره کېنه وخت برباد کړ الته وته درېدل امام صاحب باندې आवाज راوسه امام صاحب مولا صاحب زما دا بي خو دې لوپر کړ دې لګم چې دا زوی به مې سونر زده کې نو تا ځان سره کېنولې دي ټول وخت دی ولا ضایع کړ تش دی او تش راځي امام صاحب روخيارو اوس هم دا خلک دي مولیاون ته اوسګار وي د اوسګار دي ما چې قبر ته لاړ شنو پته به راته ولګي چې د ما دا کار قیمتي و که د مولا دا قیمتي مولا د تخکل عقیده ښي چې ته پې جنت ته ځې مولا د تخکل عمل ښي چې ته پې د دوزخ او د قبر د عذاب نه بچ کېږي مولا د تخکل د پیغمبر اخلاق ښي چې ستا د معاشرې ژوند هم پې ښه شي او ستا پې اخر هم ښه شي او ته لګیا په ګندونو پسې سرې په ګندونو هغې کې نغده پیسه راغله تا ته ښه ښکاري هغه کې نقد خوراک دي تا ته ښه ښکاري خو چې ځن کدن دې کله شروع شي بیا به راته پته ولګي بیا به دا ظالمان په لاسونو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ظالمان بیا په لاسونو چکونه لګوي یوم یعض الظالم علی یده په لاسونو به چکونه لګوي څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس که ما د پیغمبر ملګرتیا کړې افسوس کړي پلان کې سره مې د اجرې او د چمن او د لارې ناسته نه وې کړې زه خو هغه برباد کړم په دې صحبت قرآن وایي زه نه ویم نو جناب چې وی د ما دا بچی خو دی د خې توقې نه وزد ولې ترورې وی دې زه هنر له لېږم تا کې نو لرې ځان سره وی زه ورته هنر ښیم که وی څه هنر ورته ښې وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو د بادامو حلواګانې خوري وی دا به کله زده کوي دا حلوا چې واورېدل نو هغې مو ته زړه کې خوند راغی دا به کله زده کوي وی صبر وکړه که نه خو نن راغی نو دونه زر خو نه شي زده کولی نو خدای د یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ کړ نو د هغه زمانې د هارون الرشید قاضي القضات چیف جسټس ته جوړ شو هغې کرسۍ له لاړ نو یو ځل هارون الرشید دا هغه خپل لنګري الوا پخ کړی و او دا چکې پکې اچولې پستې او بادام او چلغوزي وغیره نو چې راویړل یاره وی دا خو قاضي صاحب له یوسي چې هغې وخوري نه یې وله راولېږله نو دغه وخت کې امام ابو یوسف سره د خپله مور ناسته را چې الوا راله پکې چکې بادام دي وی مور یې وخوره وی بچی دا څه دي وی د ما د استاد خبره دې یاده ده څه درته ویلي چې داسې هنر ورته ښیم بچي ته چې بیا به دا بادام او پستې او چلغوزو چکې به خورې الواګانې به خورې وی مور یې حقه هنر مې زده کړی دی دا هغه الوا ده وخوره نو مور ورته وجړل بچې وی ستا استاد ابو حنیفه باندې په قبر خدای رحمتونه نازل کړي داسې هنر یې درته ښولی چې نن د بادشاه خوا کې ناست دی او خلک درته سلوټونه کوي او که ما واله هنر دې زده کړی وی نو بیا به د جامې او لاسونو او مخ د رنګ نه لړلي او پنورونو به د منډې تړلی والی نو یو ځل هارون الرشید میټینګ راوغوښته وی علم سره د خلکو مینه کمه شو دا څه چلو شو چا وی صاحب علماو د تنهاګانې زیاتې کړه چا وی مدرسې جوړې کړه چا وی دا وکړه چا وی دا وکړه خلک بچو باندې علم نه کوي امام ابو یوسف ورته وی ما سره یو تجویز یو فارموله درته ښیم که په هغې د عمل وکړه ته ګوره چې دا خلک علم کوي که نه کوي خو یاره جی هغه درته نشم ویلی وی نه خامخا به وی قاضي صاحب وی نه نشم ویلی خفه بشي وی څنګه به خفه شم وایه که نه وی خفه کېږم وی خب بیا د بي دې ما پې خفه کېږي خو به نه وی نه وی داسې وکړه چې یو اعلی اس قیمتي چې ستا کم اس دی دې زمانه کې موټر او هغه زمانه کې اس دا به راولي او قیمتي زین به پې واچې
او ښه مزېدار به خشته کې، او چې مازدیګر شي خلک بازارونو ته مازدیګر روځي، نو زه به پره پاسه سور شم ماله به راکې، او ته به زما د اس واګي ونیسې په دې بازار کې به یو څو چکرې راکې. پوه شي بادشاه صاحب دا چل به وکړي. نو چې خلک مه وویني چې تا زما د اس واګي نیولي دی په قیمتي اسم، دا خلک به ټول په خپلو بچو علم شروع کړي. الناس علی دین ملوکهم. بادشاه چې دغاخې پرتوګ واچي نو دلته کې هغه بجلیګر مولوي صاحب خبر وي د شاخې تاخې دویم پرتوګ واچي، بیا هغه بیا واچي، هغه چې دره کې نه لګي په کبال کې ځان لالي خو هغه اچوي. ولې؟ زما بادشاه چولې. نو پتلون کې څه ګناه نشته، عورت پې پټ دی، خو ګورې شعار د مسلمان نه دی، شعار د چا دی؟ د انګریز دی، د هغه شعار دی. نو ضرورت ته پاره خیر دی که فوج پولیس یې چې مثلا نو تا ته ساجت دی چې سکول ته دی بچي ته مخې ته د خان لکۍ وې دانده کړې ده او پتلون دی ورته اچولی دی. ضرورت څه دی؟ وی دی کې خو چې څه ګناه نشته، ما زه به ومنم چې ګناه نشته، عورت پې پټ دی، لیکن نښه د چا ده؟ نه د پښتون نښه ده، د پښتون لباس هم نه دی، نه د مسلمان شعار دی. ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې اچوي چې دا ټی او دا پتلون د عزت جامه ده. ګورې هغه له د مخکې نه په زړه کې ور واچول، دا د انګریز نښه، دا د عزت جامه ده. ولې د انګریز تهذیب خپل دی؟ دا د اسلام دی نه دی، خو د پښتو خپل تهذیب دی خپل که کنه. اسلام سره خو دشمني در روانه ده. زر به دا وي دې کې څه ګناه ده؟ نو په پرتوګ کې څه ګناه ده؟ په کمیس کې څه ګناه ده؟ عورت دې په هغې د دې نه ښه پټ دی او خرې پې زیات پټ دی. دا زمونږ د خلکو ګنده سوچ، دا مونږ د دې انګریز نه غلامۍ والا سوچ دی زمونږ په ذهن کې. هغه سکول ته بچی لېږه چې کم کې دغه لباس دی، که پوټې سبق پکې نشته، خو چې پتلون دی، دوغاخې پرتوب دی او مخې ته د خر لکۍ وې ځانده ده، نو بس په دې زه فخر کوم. ما بچی هغه سکول کې داخل کړی، زه خو یې مه داخلوئ په دې سکولونو کې بچي چې دا شر پاتې شي. ولې اسلامي تهذیب زما اسلام زما دین نه دی، مذهب مې نه دی. اسلام خو د قرآن و سنت نوم دی، دا زما مذهب نه دی. په خپل مذهب ولې وشرمېږم؟ د انګریز په لباس زه ولې فخر وکړم؟ دا زما تهذیب نه دی. ښه دا پرېږده، د پښتو هغه د خامتا تهذیب دی خپل کا، نو هغه دې م پرېښه دا دې م پرېښو او په هغې باندې فخر کوې، هغې تهذیب له ته دوام ورکې، هغې له وقت ورکې، هغې له زینت ورکې او د زړه کې د خلکو شوق و مینه ورسره پیدا کړې. دا زما ګنده سوچ. چېرته یو کافر دی ولید انګریز چې پټکې په سر کړی دی، هغې زما تهذیب پورې خاندي. چېرته یو انګریز دی ولید چې زما اوږد کمیس یې اچولی دی، ځکه نه هغه ته مو وایه وی پتلون کې م عورت پټېږي او په دې کې م پټېږي، زما دا واچوه که نه هغه اچوي نه، ستا هغې پورې خاندي او تا د هغه تهذیب خپل کړی دی، د خپل پیغمبر سنت ته پرېښي دي. دا ناپوهتیا ده، دا پوهه نه ده، دې ته ناپوهتیا وایي. نو بادشاه چې څه کوي بچي هغه څه کوي، په هغه طرف رواني. نو وایي ته زما اس ونیسه، نو خلک چې ته وویني ته ګوره چې بچي راوباسې که نه. هارون رشید ورته څه وایي؟ ای امام ابو یوسف قاضي صاحب، زما د قسم په خدای وي دا د شرم خبره نه ده. زړه مې غواړي چې ټانګه کې د کېنو او باڼسونه لکه د اس په خپلو ګو کېدم او په دې بازار کې د راکاږم. تا له خدای او د خدای د پیغمبر علم په سینه کې پروت دی. دا څه ماله د شرم خبره ده؟ امام مالک رحمت الله علیه دا دین یو لوی بزرګ تېر شوی، لوی بزرګ، دین اندازه ولګوي. په مدینه منوره کې به لګي او د حدیثو درس به یې کو، او هغه دی به ګدی پرته وه چې کم دی د عبدالله بن مسعود ګدی به پرته وه، ریاض الجنت چې ورته وایي، او هغه دی به حضور پاک اعتکاف کو. نن د 2 رکعاتو ټایم چاته نه میلاویږي هغه ځای کې، هلته به ناست و د حدیثو درس به یې کو، او داسې لوی مجلس به ورته لګېدلی و د احادیثو د درس طالبان. یو ځل یو سړی راغی د مجلس ته رادننه شو او د خلکو په اوږو یې قدمونه راواخېستل او نیغ امام مالک ته راغی، او چې څنګه راغی ته وی صاحب راپاسه راپیسه، وی را ترغاړو ځه را ترغاړه بس، وی اجازت را کړه تندې دې ښکلوم ښکل که. اتې تپوس کې لکه دا څه چل دی وکړه؟ د حدیثو درس دې په مابند کې ګناه دی وګټله، د خلکو په اوږو دې قدمونه واخېستل، دا دې بیل جرم وکړه. او درېیم دا دی چې ما ځان ته را ترغاړه باسلم، څه چل شوی او په تندې دې ښکل کړم. وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه، خو یو حرس ته لاس بیګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید، سره د ملګرو دې مسجد نبوي ته رادننه شو. وی ته لګیا دی درس حدیث کې، وی حضور پاک دا وفرمایل چې مالک ابن انس څه شو، امام مالک څه شو؟ وی صاحب چا ورته وی چې هغه دې ستا د حدیثو درس ته ناست دی. وی اواز کې ورته، وی تا ته چې اواز کې چې حضور پاک ته غواړي. نو وی ته راپاسېدې، وی دا اولی دې رپېدل چې ما ته به څه وایي؟ وی چې رانږدې شوې درته فرمایي چې مه یارېږه، او ځان ته یې را ترغاړه باسلې او په دې تندي یې ښکل کړې ښکل. قدر زر زرګر شناسن قدر جوهر جوهر. حضور پاک ځان ته ولې را ترغاړه باسي؟ زه به یو لنډ مثال درکړم. زما خبرې دي
او چې څوک زما خبرو سره مینه ساتي زما به ورسره مینې کوي او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي بیا نو ما دا خبرې خلکو ته بیانوي او د دې مثلا اردو کې ترجمه بل چاته کوي انګریزي کې چاته ترجمه کوي ډېر ښه تقریر دی ورېږه بل ته کور بیبیانو ته وایي او زه ته خبر شم زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم نو دا قرآن د چا خبرې دي او دا حدیث د چا خبرې دي د نبی علیه السلام نو چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر د خبرو خدمت کوي چې رالیږلې دا خبرې دې دپاره دي چې یو بل ته ورسوی رالیږلې دې دپاره دي چې خلک پرې پوه کوي او څوک د الله او د رسول د خبرو خدمت کوي او ترجمې یې کوي او بل ته یې رسوي الله خبرېږي نو خدای به ورسره مینه نه کوي مونږ کم طرف ته روان یو بالکل سوچ زمونږ رونو خفه کېږي ما بدل طرف ته روان دنیا ده او دنیا ده او منډه ده او منډه ده او منډه ده منډه ده حضور پاک یو دو دعاګانې کړي دي هغې باندې تاسو پوه یو دعا یې دا کړې ده اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا وی خدای دنیا زما مقصود مه ګرځوه لوی مقصد مې دنیا مه ګرځوه نن زمونږ د خلکو لوی مقصد دنیا ګرځېدلی سار نه ماښامه پورې دنیا پسې منډه اوور ټایم د دنیا دپاره مونځ څه مونځ دی 5 منټو له راشو په هغې کې هم د هغه خپل دوکاندارۍ او د هغه خپلې نوکرۍ سوچونه چې کله به زه ځان رسوم دفتر ته او کله به ځان خپل دوکان ته واپس رسوم دغه زما مونځ دی زکات خو یا څوک ورکوي نه چې ورکوي په ریاکارۍ یې ورکوي دا زما څه عبادت دی ټوله دنیا پسې منډه سهار به وځي ماښامه پوتلې لپی دی هلکه ضرورت دی بلکل منم ډاکټر ته ضرورت شته بلکل منم انجینیر ته ضرورت دی بې دې نه ژوند نه تېرېږي منم اقتصادي معاشي ماهر ته ضرورت دی بلکل به ضرورت دی منم که دا نه د پل جوړېږي او نه د سکول جوړېږي او نه د دارو درمل جوړېږي ضرورت نو قرآن ته ضرورت څه که نشته تاسو هم تپوس انجینیر ته زه ضرورت منم زم وکړه یو بچی انجینیر کا بلکل ضرورت دی قوم ته او ملک ته ضرورت دی ډاکټر ته ضرورت دی یو بچی ډاکټر هم کا زه ضرورت منم اقتصادي معاشي ماهر زري ماهر دا ته ضرورت دی بلکل جوړ کا د قوم د ملک ضرورت خو قرآن ته ضرورت شته که نشته د پیغمبر حدیثو ته ضرورت شته که نشته نو ولې شاده کړی دی څلورو بچو کې یو خو ملا کا څلورو بچو کې یو خو حافظ کا شپږو بچو کې یو خو حافظ کا یاره شپږم پرېږده قوم کې یو خو عالم کا که نه ټول عمر به زه کابل بولا ته پسې ناست یم باجوړ بولا پسې به ناست یم ټول عمر به زه د دیر مولا پسې ناست یم چې دې به ماله امامتي را کوي ما ته به دین ښیي نو دومره پیسې خرج کوې دنیا دپاره موږ څونه پیسې خرج کوو دا سپینې خبرې درته کوم چې پوه شئ تاسو څونه پیسې دنیا له خرج کوو کوم ځای اوسېږي جي اسلام آباد کې بچو تعلیم دپاره بل نه تپوس کې څه کوې لکه ډېره موده شوه نه ښکارې جي پټاباد کې بچو تعلیم د دی رہے جی کوم ځای دی رہے حیات آباد کې بچو تعلیم دپاره کور په کرې نیولی دی څومره پیسې خرج کوې په دغه تعلیم لکو روپۍ دې خرج کړې ټیوشن والا دلته بیل نیسي هغه وایي کمزوره دی بچې دلته ولا ټیوشن نیسي هغه ټیوشن فیس بیل ورکوي ایډمیشن فیس بیل ورکوي یونیفارم ولا بیل اخلي کتابونه چې اکسفورډ یونیورسټۍ نصاب دی ما سره هغه کتابونه ولا بیل اخلي رف کاپیانې ولا بیل اخلي او سوزکې او ټرانسپورټ فیسونه بیل ورکوي څومره لکونه روپۍ پې خرج کوي زما مدرسه کې کتاب ولا محتمم مفت ورکوي جمعات ته راځي سپارې ولا مفت او که یو بچي ته دی وایي چې ورشه سپاره خپله راوړه بیا پلار ها سپاره زه به بل جومات ته ځه دا زما دین سره مینه ده که نه څنګه مینه شوه دومره پیسې په هغه بچي لګې والله که دا بچی دې په کار شي که دین پکې وي د دنیاوي تعلیم سره نو مور پلار ته به لپه اوچته کې دعا به وکړي بس لپی د حافظ لپه لپه ده چې پلار ته دعا کوي د ملا بچي لپه لپه ده چې پلار پسې دعا وکړي دغه د رشوت لاسونه لپه نه ده دغه د کرپشن نه جوړ لاسونه لپه نه ده د دنیا تعلیم ښه دی زه انکار نه کوم خو چې دین ورسره دنیا تعلیم ښه دی خو چې ګناه ورسره نی حرام خوري ورسره نی نو بیا زه منم ما دین ولې پرېښوده ما سوات مولا او باجوړ مولا ته ولې پرېښود ما کابل مولا ته دین ولې پرېښود یو بچی په څلورو پنځو کې قوم په سر یو مولا جوړ ته که نه تا باندې د خدای حق نشته د خدای د پیغمبر حق نشته د قرآن حق نشته د آخرت حق نشته د قبر حق نشته د محشر د هغه لوی میدان حق نشته د جنت حق په ځان نه منې جنت والا علم ولې نه زده کوې نو حضور پاک مبارک امام مالک ځان ته وي ته راته غاړه باسل وی زه راویښ شوم ویمه چې خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له ځان رسوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار ورپورې خپله سینه مږلې او دغې تندي له به کله خپلې شونډې ورسوم چې بېګا حضور پاک مبارک پې خپلې شونډې ایښودې دي وی د یې رسم یې ځکه وکړه امام مالک ورته څه وایي وی یو زمان بوره
دا خبره مې پټه وه، اوس یې واوره. زما د قسم په خدای وي چې د کله نه د حضور پاک په دغه ګدې حدیثو ته ناست یم، په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. حضرت ابو هریره آواز کی د مدینې په کوڅو کې، اے خلکه وی تاسو لګیا خپل تجارتونه کوئ او جومات کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي. نو میراث خو مال ته وایي. خلکو رامنډې کړه جومات، ودرېږه چې راله رسم نشته. ابو هریره کوم دی هغه میراث؟ صفې ته یې ګوته ونیوی، دقه دی د پیغمبر میراث، درهم دینار مال دولت نه دی، دقه علم دی، دغه تقسیمیږي لګیا دی. موږ د پیغمبر میراث پرېښی دی. او ورونو ډېره بدقسمتي بله ده زموږ د خلکو، ځان دپاره نه ویم، عامه خبره کوم. ډېره بدقسمتي څه ده؟ بچې مې عالم نه که، بچې مې حافظ نه که، نوسې مې عالم نه که، نوسې مو حافظ نه که. نو بدقسمتي دا ده چې ملا پسې بلې وایي. دا غټه بدقسمتي ده. ما تېره جمعه هم درته ویلو، یو مذهب والا یهودي به چرته خپل ملا پسې بده ونه وایي، عیسایي به چرته خپل پوپ او پادري پسې بده ونه وایي. ورشه د هغوی پادریان وګورئ، هغوی پوپان وګورئ. د هغوی په قانون کې دا دی چې پادري به واده نه کوي، د هغوی هغه چې کوم پوپ والا دي واده به نه کوي. لیکن د ودونو په ځای نور قصې تاسو ته معلومې دي. ګرجو کې ورسره جنکې ناستې وي، لیکن چرته پې چې الزام ونه لګوه. ګناه کې ککړ پراته دي، چاته پې چې الزام ونه لګوه. او موږ معمولي خبره شوه 20 نقطې، دا شیطاني اثرات دي. 20 نقطې چې خلکو د دې علم نړه تور شي، ملا نړه تور شي، علم نړه تور شي. مدرسو ته دهشتګردي پکې کوي. کوم ځای په مدرسه کې دهشتګردي کېږي؟ یو مدرسه وښایه. تاسو په دې ټوله مدرسه کې لګیا یې، د علم خدمت کې که دهشتګردي کوي؟ ملا طالب دهشتګرد دی، ملا طالب دهشتګرد ته دی. چې کوم دی هغه تاسو ټولو ته پته ده. امریکا دهشتګرد دی، امریکا هغه ځای نه راغی او په افغانستان یې سر وګرځو، تر ننه پورې د وینو سیلاب پکې ګرځي. ټیک ویم که غلط ویم؟ عراق کې څه وي؟ د عراق کې وي وسله ده او دوی وسله جوړه کړې ده، ځکه نه هغه وسله څه شوه؟ اوس خو عراق ستا په قبضه کې دی که نه؟ وښایه قوم ته که نه، ولې دې په حمله کوي؟ وایي موږ نه غلطي شوې ده. نو ظالمت دنیا دې تباه کړه او د وینو سیلاب د مسلمانانو دی وبیو، او ښځې دې کونډې کړه او ماشومان دې یتیمانان کړل. اوس به تا نه څوک تپوس کوي؟ مسلمان سره وسله نه پکار او اسرائیلو سره پکار ده. ولې هغه ستا دغه دی، نو پیټو دی. مسلمان له وسله نه پکار. فلسطین نه نه، د اقوام متحده پابندي ده، شام نه پابندي ده، هغه سره شته. د دنیا نمبر 1 شیطان، نمبر 1 حرامي او نمبر 1 دهشتګرد امریکا او د هغه ملګري دي. مسلمانانو کې او موږ نه پوهېږو، غافله یو. موږ کې د خپل پیټوګان درنه کړي د پیسو د ایجنټان او دا خبرې خورئ. مدرسه دهشتګرد ده، طالب دهشتګرد دی، ملا دهشتګرد دی. موږ له خو د ټوپک د چلولو چلم قسم لیکلی دی. ټوپک سین چلېږي، په پته نه پوهېږو چې ټوپک سین چلېږي. دا ولې چې خلک په مدرسو بدګمانه شي، خلک په ملا بدګمانه شي، خلک په طالب بدګمانه شي. نو بس علم سره به شوق ختم شي، دین سره به شوق د خلکو ختم شي. دا دغه سوچ دی. نو که هغه کوي خو کافر دی، ستا دشمن دی. نو ته ولې د هغه علیه کار جوړېږي نیکبخته؟ ته خو مسلمان یې که نه؟ ته د هغه علیه کار ولې جوړېږي؟ که هغه ما ته کنځل کوي دشمن دی، نو ته ولې کنځل کوې؟ ایرونو مونږ چې جومات جوړو چندې وله غواړو که نه؟ دا د خدای کور نه، چنده ولې زه غواړم؟ ته چې خپل کور جوړې ته هغې له په خپلو بچو کې هم چنده نه کوې، خپل قوم کې هم نه کوې. او زه چې جومات جوړم د خدای کور ګرځم، خدای مه به خزولې نیولي ما له چنده راوړې جومات جوړو، خدای له کور جوړو. دا زمونږ بې کسي ده. انګریزان چې دي، انګریز قوم، ما ته پته له ما د هغې کتلې مې دي، رسالې مې کتلې دي، ما ته یو شی معلوم دی. هغې ته چې سټیټ ته د پیسو ضرورت شي، حکومت ته، نو چرچ ته پیسه غواړي. چرچونه یې دونه مالدار دي. باقاعده خپل پوپ ته خط لیکي، درخواست لیکي، سټیټ ته دومره پیسو ضرورت دی، موږ له قرضه راکړه. چرچ قرضه ورکوي. دلته زم جومات له خیرات غواړم چې زولی مې نیولې ده، مدرسې له زولی نیسم. ولې د قرآن خدمت پکې کېږي، د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت پکې کېږي. هغې کې هم سل او زر خبرې کوي چې دا ځان له شی چلی او ځان لکه ولې که هغه د دین دونه خدمت کوي او تنخوا ولې ګناه ده؟ ستا په بچو قرآن زده کوي او 100 او 200 ماشومان دله فارغوي، نو که خپلو بچو باندې د حلاله طریقه باندې د شورا په مشوره تنخوا واخلي، نو څه جرم دی؟ سکول استاد، د یونیورسټۍ استاد مطالبه کوي زما ګریډ کم دی، اوچته کا، زما تنخوا 20 زره ده، 10 زره کا. ما دا ونه وي چې دا ولې خدا نه خرابېږي. او که ملا ستا بچو ته علم ښي او مدرسې تنخوا اخلي، نو دی مجرم دی. لاس بل ته نیول څونه ګران کار دی، دی مجرم شو. دا ټول شیطاني اثرات، دا د یورپ
او د امریکې سوچ چې دین بدنام کا، دین تعلق مدرسې مولا حافظ طالب سره دی، دا بدنام کا. بس دین به خلق ورله تور شي، ړمه توروي رونو ګورئ قبر له روان یو، تاسو هم روان یې، موږ هم روان یو. هغه دین خپل کې، علم خپل کې. څوک چې ستا د دین خدمت کوي په کومه جامه کې چې خدمت کوي، که هغه لګیا دی د مدرسې په شکل کې خدمت کوي، که هغه لګیا دی د قرآن د حفظ خدمت کوي، که هغه لګیا دی د دعوت او تبلیغ په سلسله کې خدمت کوي، که هغه لګیا دی تزکیې د نفس تصوف په سلسله کې خدمت کوي، او که هغه لګیا دی او د دغه کافر خلاف ټوپک یې روچت کړی، ظالم خلاف شاته ودرېږي. کلک دا ټول خپل لاسونه یو بل سره موټي کې موټي، مسلمان له اتفاق او اتحاد پکار دی. پرېږدوئ دا د ګندو لیډرانو سوچ، دا ګنده لیډرانو سوچ دا شاته کې. خپل قرآن ته، د خپل پیغمبر حدیث ته توجه ورکړئ. خپلې مدرسې پسې، ستا دین مدرسه ده، خپل قرآن پسې او د خپل دین مشر عالم پسې سپک او بد مه وایه. پام کوه، تباه به شي، خوله به دې کږه شي، کنې خدای به درنه په قبر او په قیامت کې تپوس کوي. او ما تېره جمعه ته چې غلطۍ خو په هر چا کې شته، ځکه دې ولټولم د زیاته ګناه به په ټولو کې په ما کې موجوده. که دعوه ملا دا وکړه چې زه معصوم یم، ګناه به نه کېږي، نو بیا ووایه چې دا ګناه دې ولې وکړل. دې معاشرې نه تم جوړې، ملا هم ته جوړ، ته به سل ګناهونه کوې، به پنځه کوې، ته به په قصد کې، هغه نه به بغیر اختیاري ښي. نو دا شیطاني اثرات دي چې بل ته ګوته نیسې، او دا پنځلور دې ځان ته راماتې کړي، دې ته سوچ وکړه چې ما کې دا غلطۍ چې بلکې وباسم، ما کې شته او که نشته. په دې خبرو مې مه خفه کېږئ، ښه، دا د اصلاح خبرې دي، دا د دین د توجه خبرې دي. خدای پاک دې زموږ دین سره توجه پیدا کړي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي: قل اوایه پیغمبره، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هغه خلک چې علم لري، هغه چې نه لري، دا دواړه برابر دي؟ چرم برابر نه دي. او بل دی الله فرمایي: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وی ما د میندو د ګېډو نه راوویستی، اسم دله نه درتلل، اسم نه درتلل. فجعل لكم السمع والابصار والافئده، وګونه مې درکړل چې ته پې د خدای قرآن زده کړې، سترګې مې درکړې، زړه مې درکړه، په دې اندامونو څو کې لعلکم تشکرون، شکریه ادا کړې. شکریه څه ته وایي؟ د خدای د نعمت نه فایده اخیستل. دې اندامونو له د ګن فایده ماله، د دین فایده ته واله، د قرآن فایده ته واله. هغه سترګې ډېرې قیمتي دي چې د خدای قرآن او پیغمبر حدیثو ته ګوري. هغه غوږ ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پې اوري. هغه زړه ډېر قیمتي دی چې د خدای قرآن او د پیغمبر خبرې پکې پرتې دي. هغه لاس او خپې ډېرې قیمتي دي چې د الله او د رسول په خبرو کې لګیا دي او حرکت کوي. خدای دې ستاسو زموږ بچي عالمان کړي، خدای دې عالمان کړي.